والو په شکی موچتای الا یا مینه والو الا په شکی موچتای وای 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 السلام علیکم. وعلیکم السلام. څنګه یې تاسو سره جی هي طبیعت ښه دی مننه شکریہ. راشه کنه دې ګاډي کې هوا چیک کا تارې زخ په بل اړولې د شابه اله شابه مینه والو ګاډي کې هوا چیک کا اله بیبي ماما الله دې مولې خو دې سخت سنبال کړی دي چې اے ماما هلې ماما پټ شو ماما مولې په سو دي چې سخت شنې ولی ګرم و اکرامه خورس بیا شابزان مړه وخه هر څه ډېر تیر دی خاص بیا خوره اوس کا مزې کوه ایش کامرانا اے کامرانا الای بالټې راله تولیه راوړه چوله امبما زه په ځان ناست کوم ښکلې انداز کوم میخه 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 دا څه دی؟ وای میخه میخه نه بیبو بیبو سترګې به کې وباسم که سترګو ته چا وکتل پیر صاحب سترګې به کې وباسم که سترګو ته چا وکتل ما یې ټوله مینه دغه سترګو سره کړې ده. هاي الله دې نکړي چې زمونږ ترمنځ روغه راشي الله دې نکړي چې زمونږ ترمنځ روغه راشي چاته مو زړه چاته مو ځان چاته جانان وویل چاته مو زړه چاته مو ځان چاته جانان وویل سړیه ځکه خو د ځینې نه ځانونه ورک شو زه چې تا ووینم ګرانه ماشاءالله ووایم تا ته یو زر زله جانانه ماشاءالله ووایم او تا خفه کړی یم خو بیا دې هم تصویر راواخلم زر په ژړا شوم د خفګانه ماشاءالله ووایم یار په انګلیش کې ویل چې فینش ما په پښتو کې ورته ویل نه دي پرېږدم او هاور یو ویلکم په خیر راغلی مرحبا تا تار کلی او بیا چې نه یم نازونه به دې څوک وړي په وړو خبرو مه مرورېږه او د زړه ورته مینه لټ شته نه کونډه شته بې تپوسه زه راځه پکې اوسېږه الای مینوال په شکی اوچته کړي ومه الای مینوال وګورئ کنه ګاډي خراب شوی دی نو کار له مې راوستې د داسې پکې اوچته کړي ومه په شکی وای مینوال وای 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 شی کېنه وای یېرېږم الای مینوال الای مینوال په شکی اوچته کړي یم کنه وګورئ څلور کسانو سره لګیا دي ما کوزئ الای مینوال په شکی اوچته کړي یم وای وای داسې یېرېږم اوس لګیا دی کوزئ شی د شینه مې کوزه کوي وای وای مینوالو ساجد سره راغلی یم ګاډي خراب شوی د داسې اوچته کړې یم په شي کې وای ګورئ که نه شي ته بس هغه څه ورته اچوي موبلیل دي که څه شی دي داسې اوچته کړې یم وای مینوالو ما